سلامونه احترامات می قبول کوئ. زه توړ تاسو ته د پکتیا وینز ټي وي څخه په ژوندۍ بڼه خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرټکي به اوس واورئ. په چین کې د موږکانو راوتل، په افغانستان کې د برق مشکلات او ستونزې، په افغانستان کې د نرخونو کنټرول، د چنډخان ولسمشر د ملت سره د وینا مهم ټکي. اوس د خبرونو د تفصیل وړاندې کولو لپاره زه توړک راغلی یم او کامرامین هم ورسره دی. هلته ناست. په چین کې موږکان سړکو ته راوتلي دي او د سودا د اخیستلو لپاره په کترونو کې ولاړ دي او خلک یایي چې د موږکانو له امله د کرونا د خپرېدو اندېښنې شته دي. په افغانستان کې د برق مشکلات دې حد ته رسېدلي دي چې خلک د کور کې قرنطین نه بلکې د سیندونو په غاړه میلاویږي. په افغانستان کې د نرخونو د کنټرول په اړه خلکو شکایتونه زیات شوي دي او خلک مجبور شوي دي چې کورني چرګان ونیسي او حلالې کړي او هګۍ په 15 افغانۍ لاسته راوړي. د چین ولسمشر د ملت سره د وینا په مهال ویلي دي چې موږکان باید وبخئ، چنډخان باید په اوبو کې نه پاتې شي، قرنطین شي او وریجې ناروغ وځي. که وریجې ناروغ وځي نو اوبو نه د سره پورته کړي. همدا یې دوی کار دی. د خبرونو پای لوبې. زه اوس درته وایم چې وریجې نه لاړ شوئ، سر وباسئ او میدان کې وګورئ چې که کرکټ شروانو کښېنئ او که شرونه وبېرته راشئ. او اوس به موسم په باره بل کس راولم، بل کس ته به حاجت نه وي. خپله به اوس درته وایم یو ملت کې وریجې نه وځئ او وګورئ که اسمان شین وه چېرته نو شین دی او که وریځ وه نو وریځ دی، بیا به باران وریږي نو بیا ځانونه وساتئ. د نورو خپرونو لپاره موږ سره بیا اوسئ. او اوس به زه توړک او کامرامین به دنه مخه ښه واخلو او په اوس دغه نه وروسته طنزیه شعر دی هغه به تاسو ته ووایو. زه به اوس همدلته دنه لاړ شم. سلامونه ومنئ وړکیو ورې بیا درته راغلم. په پکتیا وینز کې خپرونه ګورئ، هغه هم طنزیه خپرونه ده. موږ سره نن ډېر دروند میلمه دی په طنزیه خپرونه کې چې ډېر ښایسته شعرونه به تاسو ته وړاندې کړي. نو خپرونه تر پایه وګورئ، مه هېروئ. راځئ چې دا څوک دی، دا نن میلمه دی چې په خپلې خولې به خپل ځان معرفي کړي درته. ښه راغلاست درته وایم، په خیر راغلي مو خپرونې ته. تاسې څخه مننه د پکتیا وینز ټي وي څخه. زه به اوس خپل ځان ته معرفي کوم. ما نوم خو څوک نه پېژني، خو چې پېژني هغه بیا چټي وټي نه پېژني ځکه دا زما مشهور نوم دی. ډېر ښه ډېر ښه لیدونکو ګورئ تاسې موږ سره چټي وټي خپرونه کې میلمه دی. ښه ډېر ښه ښه راغلاست. خیر اوسې تا هم ډېره مننه. ښه به پوښتنې به شروع کړو. چټي وټي صاحب لومړی خو دا راته ووایه چې څومره دې داسې طنزیه شعرونه لیکلي دي چې ته لږ لیدونکو ته وایې؟ یاره ټول شعرونه خو د 2-3 دانې برابرېږي. ما خو دومره کتابونه نه دي لیکلي. زه اوزګار نه یم. ډېر ښه ډېرې نه اوږدوو لیدونکو. چټي وټي نه یو شعر اورو، هر څوک چې دا شعر موږ د دی ووایي. ښه ارشاد یو مې ځان سره وړی دی. ډېر ښه وایه ارشاد چې د وړکي لږ وخواندي. وایه خندوه ارشاد. دې شعر هغه چې د موضوع چټي پټي باندې ښکاره شوه. چټي پټي ما ته یې ارولیدلس چټي پټي. واه ډېر ښه. یو ځل بیا بیا مې په جوابوي نو وایه بیا بام یې ښکاره شوه چټي پټي. ولا چې بام یې ورښکاره شوه چټي پټي. ښه بیا ما ته ارولیدلس چټي پټي. واه ډېر ښه. یو بل به درته وایم زړه راته دا خبره ښه وکړه. واه ښه زړه راته دا خبره ښه وکړه. زړه مې هلته دا خبره ښه وکړه. زړه کې هلته ځای
وکړه سي چټي پټي وا څومره ډېر ښه الله ها بیا دا وایم که بل ته بس اوس بل ته ور وخېږه ورکې که بس دی ډوډۍ دې پخوله په تنور نه پوسه وخو مړۍ دې پخوله په تنور نه پوسه وا ډېر خلک کوي چې ښه ته ډېرې مړۍ نه استعمالوي دلته زموږ شعر بې خراب کېږي ښه ډېر ښه مړۍ دې پخوله په تنور باندې سر دې بیخي جیګ نه کړه چټي دغه ته لیدونکو مړۍ پخوله په تنور باندې سر یې جګ نه کړه هسې چټي پټي ډېره ښه زه دې په کوڅه کې انتظار کوم زه دې په کوڅه کې انتظار کوم ډېر ښه ته په خندا کوې اس چټي پټي ډېر ښه ورڅه په بل ور وایه بل ښه ډېر ښه نوره تنګ شوم له دې ځایه نور تنګ شوم له دې ځایه لاړم پوه شوې ښه دې ځای کې تنګ شوی خدای خیر وکړي خپرول کې خدای وي تنګ نه وبخه ډېره ښه شعر دی ښه ډېر خیر شاد نوره تنګ شوم له دې ځایه لاړم وزیري سره ملګری یم هسې چټي پټي وزیري سره ملګری یم چټي پټي لیدونکو تاسې ولیدله طنزیه خپرونه دی دغه د خپل شعر وړاندې کو چټي وټي د شعر عنوان و انشاءالله ملګرو به خوښ شوی ډېر ښه مشاعره نورو دغه ختمیږي طنزیه خپرونه ښاغلیه ته په اخره کې د لیدونکو ته څه وایه که نه کوم پیغام لرې ور ویښله چې خلک پوه شي په ډېر پیغامونه مو ورکړي دا یو بوزدوي وایه چې کور کې پاتې شوی محفوظ پاتې شوی او کور نه مار وځي چټي پټي خدای په امان